السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو مسلمانانو، د روژې مبارکه میاشت او زموږ ستاسو د افغانستان کې ناامنیتي او غربت او بېوزلي څونه زیاته. هر هغه کونډه مور چې په کور کې د روژې څه لري څه نه لري. عطا خیریه بنسټ او افغان خیریه ټولنې په همکارۍ په شریکه باندې یونایټډ کینګډم کې اوسېږي، په شریکه باندې د هغه کونډو میندو دپاره د کار زمینه برابره کړه. نو ورځ تر بله تعداد زیاتېدلو، نو دا مې بهتره وګڼله چې د دې دپاره د میاشتنۍ کورس سیستم جوړ کړم د خیاطۍ، چې خیاطي یاده کړي او خپلې کورنۍ دپاره حلاله نفقه پیدا کړي. نو زه خو په هر ځای کې په هره وخت کې وایم چې یو چا ته د مهي خوړلو چل نه، د مهي نیولو چل ورته ښیم، تر څو پورې دوی خپل کار یاد کړي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي او هغه یتیم بچیانو ته. نو د روژې سودا او دا د خیاطۍ ماشین چې د یو میاشت ټریننګ او دا لوحه، نو کالي ګنډو خپل مورګانو دپاره، نو په چای وګنډو، په کونډو میندو باندې وګنډو چې دې ته یتیمان بچي ور په غاړه دي، دې پر موږ او تاسو حق لري. نو که نور پیسې نشي ورکولی، نو د خپل کسب کار خو به ورته ورکوي، کالي خو به وګنډي. نو داسې هره مور ته لوحه ورکړل شوله، د کور مخکې به یې لګوي او د خیاطۍ ماشین. خو دی ماشاءالله ډېرې تکړه دي، کار یاد کړی دی ماشاءالله، او انشاءالله چې دی به د خپل د کار د لارې حلاله نفقه پیدا کوي. زه امید لرم. دېرش کورنۍ فارغ کړي پوره یو میاشت کې، دېرش ښځو ته ټریننګ. هغه کونډې میندې کوم پر موږ او تاسو حق لري، د دې خاوند نن په دې دنیا نشته، خو که دوی دپاره یو د کار زمینه برابره شي دا به ښه وي. خوري دا د خیاطۍ ماشین دا لوحه به د کور مخکې لګي، او زه خو پوهېږم ته په خیمه کې اوسېږي، چاردیوالي ده، دا به په دروازې عمومي دروازې سره به لګی چې شاوخوا ګاونډ تا ته کالي راوړي، کالي پرې وګنډي. صحیح ده؟ کار دې یاد کړی او که نه؟ وروره 3-4 جوړه مې په دې سنټر کې ګنډلې دي او 4 جوړه مې پرون بیتې کړي، خو په ماشین مې نه و چې ګنډلی. نو پرون دغه وویل انجینر صاحب وویل چې تاسو ته موږ ماشینونه درکوو، فارغه وم. نو هغه په خاطر ما کالي کور کې بورس کړل چې زه نن ماشین ویسم، زه به پې خپل کار روان کړم، نو خپلې ستونزې به زما وارې شي. او موږ ډېر تاسو نه ډېر راضي یو، الله دې درنه راضي شي. زموږ ډېر مشکل دې سره حل کېږي، د خلکو د احتیاجۍ نه پې خلاص شولو، د خلکو دغو نه پې خلاص شولو. بس کو لږه یې کو ډېره د خپل لاس حلاله مزدوري ده. بس مورې ته پر موږ حق لري. افغان خیریه ټولنه په همکاري په شریکه باندې د هغې ملګرو ته دعا کوه، په شریکه باندې دا کار شوی دی، هغې مشرانو ته دعا کوه، ټول ورونو ته دعا کوه. او مور خو وایي چې ما تقریبا په دې کار کې چې کار مې یاد کو، په دې یو میاشت کې مې 4 جوړه کالي وګنډل. د دې څو روپۍ شو مورې؟ د دې دا ماشومانو مې ګنډلي دي، 4.5 روپۍ مې اخیستې دي، خو د لاس هغه مې سم نه و. بس چې دی اوس راته ټول خلک کالي راوړي چې ستا ماشین پیدا شو، ته ډېر ښه کالي تا ګنډلي دي. او بس چې دی نو پس د دې به خپل کار روانوم او خپل مشکل به په دې خپل ماشین حل کوم. اوس مې د خلکو کار هم پرېښستو، مخکې به تلل خلکو ته به مې کالي مینځل، د چا به مې د هغه ځای جاري کول، لوښي به مې مینځل. اوس مې خپل کسب زده شو، اوس به خپل کور کې خپله حلاله روزي ګټمه، د خپل بچي به مې د سترګو لاندې یم. جزاک الله. زه ډېره خوشحاله یم، ډېره زیاته. خدای دې د هغه خلکو نه راضي شي چې موږ سره یې مرسته کړې ده، خیر او د ټولو نه دې الله راضي. الله دې خوشحاله لره. څرنګه چې زما مور پر ما حق لري په خپل کور کې، نو داسې دا مور هم چې دې مور دپاره د کار زمینه وي، د بل چا کالي مینځل او خپل کسب مې یاد کو او خپل کورنۍ دپاره به حلال نفقه پیدا کو. دا بیچاره د خوشکومبت نه راځي، ډېر لرې ساحې نه راځي. بس څه به وکړو، دغه د روژې پیکیج دي چې دی وخوري. او دغه مور ته د کوم ساحې نه راځي؟ د ګنده چشمو نه راځي. دا مور بیچاره چې دا هم دې ته 2 کونډې ور په غاړه دي، دا بیچاره مور یې کار دې یاد کړی که نه؟ اوس شکر الحمدلله، ښه خیاطي مې زده کړله،
مواد یې موږ سره ورکړه دغه خیاطي به اوس کور کې کوو خپل یو چاره او ګزاره یتیمان به پرې ماړوو دغه د حق حلاله روزي خدای دې موږ ته راکړي خدای دې د بد کار نه مو ساتي بچیانو الله مو عمر ډېر کړه خدای م د مخې رڼا کړه خدای م سخرۍ کامیاب کړه چې په دې دنیا یې که په هغې دنیا یې الله په سره مال برکت که خدای په ایمان خوشحاله که بچیانو هر وطن کې هستئ بچیانو چې تا سره دغه د میندو د خویندو غمه ده الله خوشحاله آباده ودان لره الله په هغې دنیا خوشحاله لره چې هر مملکت کې هستئ هر دنیا کې هستئ الله آباده ودان لره بچیانو چې تاسو دغه کومکونو کونډو رونډو یتیمانو سره کوئ الله دې تاسو سره کومک وکړي الله د مخې رڼا کړي بس الله دې نگاوان شو الله دې په عزت ساته دغه د لوحه شو د کور مخکې به ټک وهي ښه موري دا د لوحه شو دا به وټک وهي شاوخوا ګاونډي ته کالي راوړي وي ګڼې صحیح ده موري نو موري زما موري او څرنګې پر ما حق لري داسې ټولې پر ما حق لري موري دې خوا راشه نو چپلقه د هره مور چې ګوري شکېدلې چپلقې او دا مې بهتره وګڼله چې دا چپلقې هم چا مرسته کړې الله دې ورته اجرونه ورکړي نو دا والا مورې ته ورېږئ ودقه ښه دا زما د مور چپلقې شکېدلې دا هم شکېدلې دا واچوه مورې ښه ستا په خپو باندې باید ښایسته چپلقې وي نو دا چپلقې د دې د اغوستلو نه دي خو د دې څوک نشته موږ او تاسو غوندې اولادونه لري ژوند دې تېرېږي هر سړی تیری ځان لپاره ژوند هغه دی چې زموږ او ستاسو ناخواله بدبختي په افغانستان کې ډېره تېره شوه او د هغې سره مرسته او کومک وکړو دا ښه ژوند دی دا وه د نن ورځې خپرونه د خپلو مورګانو سره د کار زمینه هم برابره کړه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان زه رڼا کې یم خوشحاله